ودرېږه خو زه یې کومه ودرېږه ته یې خاډۍ ته ګورې زه به در دا کړکۍ څنګه وځم هغه دی سړی ولاړ دی اوس ورته ګوره څنګه مې در وویستلی اوس ورته ګوره السلام علیکم دا سال ته دوی ته ګوره باید دا پوبجي ګیمونه دي دا شیان دي الکوانې د کار ایستلي دغه غټان ته وګوره غټان خو یې دې د کار ایستلي خو دغه ماشومان لا د کار ورسره وتلي دي نه سبق سته نه تعلیم سته هم د تعلیمه وتلي دي هم د سبقه وتلي دي دا هرې خواسه وتلي دي دا به څه ترقي وکړي خلک دغه حال یې دی زویه ته ورشه ماما ته یو ګیلاس اوبه راواخله زویه ته ورشه یو ګیلاس اوبه راواخله بابا په دغه دا خو ګرد بېوقوفه دي هلته ورشه کولر پروت دی ګیلاس هم ورسره پروت دی پخپله یې هم وچښه یو ګیلاس اوبه ماته هم راواخله دغه حال دی چې د اوبو ورته وایي ماما ورسه هلته یې پخپله هم وچښه ماته هم یو ګیلاس اوبه راوړه دا ګیمونه خو دوی الکوانې د کاره ایستلي دي ګرد سره د مسرو د کسرو دا عزت خو یې ګرد سره ختم کړی دی دغه کړی دی نو ته یې ودرېږې زه په مې خوښ سمه بچانو کاکا ما ته یې له ایفون موبایل راوړی دی کم یې ویې غواړې ما ته یې راکړه کاکا ما دې راکړه زه ګیم کې کومه ما ته هو داسې خوند کوي هو ما دې راکړه زه به ښایسته ګیم کې کومه دوی هم را سره ګوري ته خو یې راکړه درځئ خونې ته درځئ زه به موبایل درکړم صحیح دی هو درځئ خونې No, 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 no. No, 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 no. Mama, să mobil ăsta raură. Mama, să mi scurtă. Mama, să băcla. کاکا زه موبایل دې نه راکوئ نو دونه دې ولې ووالم دی تک شین دې واړولمه په توی کې د مصر او د کسر عزت نسته نه دی ماما ته وایه ورشه هلته په کولر کې اوبه پرتې دي ته به یې هم وچښې ما ته به هم راواخلې دغه د ګیمو څه مې د هغه زده کړي دي نو بیا دې دونه والم ولې زیاته به مې هر روز دغه حالي صحیح دی په منډه سبقانو اسکولو دا وایاست که مې نه ویلی هر روز به مې دغه حالي دا زه هېڅ دم هلته یې راځړو دغه حال دی ای خدای دا ګیمو دونه حالات خراب کړی دي چې خپل بچیان یې په خوله نه کوي خپل بچیان به ورته وایي چې ورشه ته ماته یو ګیلاس اوبه راواخله دا د ګیمو د لاسه دا د دغه موبایلو د لاسه پخوا به څنګه ښایسته دور ولئ د مصر به عزت ولئ د مصر به قدر ولئ د مور پلار به عزت کوئ قدر به یې کولی نن چې دغه شټم راووتلی یو شی هم نشته بس کسر و مصر ته وایي ورشه اوبه راواخله دغه حال دی خدایه